بسم الله الرحمن الرحیم. نن د خپل موضوع نه لږ هټ کر خبرې کوو. په یوه داسې مسله خبرې کوو چې په هغې کې زموږ ډېر نوجوانان او ډېر خلک چې دی داسې اموخته دي. نو خبره کوو په ټاینس کمپنۍ باندې چې ټاینس کمپنۍ واقعي دا یو صحیح کمپنۍ ده او که نه دا یو فراډ دی. نو په دغې باندې خبره کوو. هغې نه ما سټډي کړې ده، ما پکې د زندګۍ څه موده څه ټایم تېر کړی دی. نو غواړم چې تاسو سره هغه شیر کړم چې آیا دا واقعي دا کمپنۍ فراډ دی او که نه دا کار چې کوم کوي د کمپنۍ چې کوم کار دی دا صحیح دی. نو په دغه کې ټاینس کمپنۍ چې ده دا ټیانشي انټرنیشنل ایجوکیشنل نیوټریشنل سیسټم دا د چاینا یوه کمپنۍ ده او برهان بصري تقریبا په 2002 کې په هغه وخت کې د پاکستان هغه وخت دا وزیر داخله و. نو په هغه وخت کې دا کمپنۍ پاکستان ته راغلې او د چاینا کمپنۍ د دې یو څو پوینټونو باندې موږ خبرې کوو چې دا کمپنۍ څنګه کمپنۍ ده. دا د نیټورک مارکیټینګ کمپنۍ ده، یوه داسې کمپنۍ ده چې د دې خپل پروډکټ دی او هغه پروډکټ به ته سیل کوې مخکې او په څه باندې به سیل کوې؟ په نیټورک باندې به سیل کوې. او نیټورک څه ته وایي؟ نیټورک دې ته وایي چې یو ټیم ورک. ته به لاړ شې دا کمپنۍ به جوین کړې، د دې نه پس به په هغې کې انویسټمنټ وکړې، د هغې چې کوم پروډکټ دي هغه به ته سیل کوې. نو څنګه به یې سیل کوې؟ تا چې جاینینګ وکړو د دغې نه پس به ته څه وکړې؟ د کمپنۍ پروډکټ چې دی هغه به خلکو ته مخې ته وړي او بل کس به راولي هغه به تا پسې جوین کېږي او په دې کې به تا د کمپنۍ کمیشن درکوي. نو د ټولو ناول خبره خو دا ده چې دا به تاسو ته د یو اننون نمبر نه یا به هغه اشتهار لګولی چې موږ جاب ورکوو، موږ سره یا بزنس اپارچونیټي ده یا موږ سره جاب دي، دا موږ تاسو ته درکوو. دغې دپاره به دا تاسو ته لینک کوي. تاسو ته لینک وکړي، تاسو ته به وایي چې موږ له خپله سی وي راولېږه، د دې سره د پلار موبایل نمبر شو. فرض که ستا موبایل بند وي نو زه ستا والد صاحب ته بیا کال وکړم چې هغه تا سی وي دپاره انټرویو دپاره بیا مطلب موږ تا کال کوو. نو که فرض که ستا خپل نمبر بند وي نو ستا د والد صاحب نمبر موږ ته پکار دی. د والد صاحب کارډ غواړي CNIC، دا هغه ستا د دغه دپاره مطلب ستا هغه ټرسټ بل کولو دپاره دا غواړي چې یاره ستا په موږ باندې یقین پوخ شي. دغه سلسله چې وي چې ته د کارډ او سی وي هر څه ولېږې، والد صاحب نمبر، خپل موبایل نمبر، واتساپ نمبر، هر څه ولېږې. دغې نه پس د دوی دویم اپشن دا وي چې وایي 3-4 ورځې پس به تا ته بیا کال کېږي او کال به ورته یو پوښتون کوي د ساده موبایل نه، دا کم نمبر چې په پاکستان کې موږ استعمالوو دغې نه. ټیک شو. دغې نه چې تا ته کله کال وکړي تا ته به وایي چې یار ستا سلیکشن زموږ سره وشو، سهار وختي ته راوځه، د ځان سره 15,000 روپۍ د خپل خرچې لپاره 15,000 څومره ستا خرچه کېږي هغه راواخله. د هغې نه علاوه ته ورسره ځان له خپله بستر راواخله، کمبل وغیره، ټیک ده، او د خپل ډاکومنټس چې دا ورسره راواخله. ټیک ده. سړی ډېر خوشحاله شي یار زما جاب وشو. او بیا په پاکستان کې چې کومه بېروزګاري ده نو چې دغه تا ته هر څه وشي ته به سهار روان شي. چې ته روان شي تا ته به رینګ وکړي چټ دی پلانکي ځای کې. بیا به ورته وایي دا ګوره زه تاسو پوهوم په مکمل په ټاینس باندې. ټاینس څه شی دی او څنګه د خلکو سره دوکه کوي. چې ته سهار روان شي تا سره کال وکړي چې پلانکي ځای کې ګاډي ته وخېږه، چې ته فرض کړه دیر نه ځي که د کوم ځای نه ځي مردان ته ورسې بیا ورته وایي چې بټ آباد ګاډي ته اوس وخېږه. خو چې بټ آباد ګاډي ته تا وخېږئ نو وایي درته وایي ته به د چا سره خبرې نه کوې. په ګاډي کې به چا ته دا نه وایې چې زه بټ آباد ته روان یم. ولې چې هلته بټ آباد کې دا کمپنۍ ده د دې برانچ دی نو دا بدنامه ده. او دغې د وجې نه به تاسو ته وایي چې د بل چا سره په ګاډي کې خبرې مه کوه چې زما جاب شوی دی او یا زه بټ آباد ته ځم جاب له. نو دا قصه به ته په چا سره نه کوې. دا ولې؟ دا ځکه چې په ګاډي کې ته چاته وایي زه بټ آباد ته ځم او زما جاب شوی دی، ډایرکټ به تا ته وایي چې هلکه ټاینس لري بوځي، ټاینس فراډ دی. نو په دغه کې به دا تا ښه مطمئن کوي. تا ته به وایي ولې خلکو څخه خبرې مه کوه چې یاره دا جاب تا له ما کړی دی، پاکستان کې ډېره بېروزګاري ده، چې داسې نه چې په موږ باندې څوک ابجکشن وکړي. د دغې وجې نه به تا ته دا خبره کوي. ټیک شو. ته ورسېدې هلته به تا له یو کس راوځي، تا به رسیو کړي، ستا سامان به ویسي، تا باندې په هوټل کې روټۍ وخوري. جسم زه وایم ما په خپله پکې ټایم تېر کړی، ما سره داسې شوي دي، زما نه پکې پیسې تللي دي، زما پکې نقصان شوی دی. نو تاسو ته وایم چې تاسو د دې نه بچ شئ. ټیک شو.
تا ته به اوس وایي چې یاره هلته چې ته لاړې ستا نه به شارټ انټرویو والي چې څنګه رالې له کوم ځای نه رالې او دا یو څو خبرې بیا به ته وایي چې یاره ستا خو انټرویو مونږ واخسته خو زمونږ سره 15 ورځې چې دی دا کلاسز دي ټریننګ دا ټریننګ به ته واخلې نو ته به په کار باندې پوه شي ستا نه 15-16 روپۍ دغلته جمع کړي په دې 15-16 روپۍ کې چې کوم کس تا سره ګرځي 1000-2000 روپۍ هغه واخلي په هغه کې په تا باندې خوراک کوي په هوټل کې یا خوا دې خوا په تا باندې خرچه کوي باقي چې دی 4000-5000 روپۍ دا د ټریننګ پیس دی 15 ورځې ټریننګ اولۍ ورځ باندې به تا ته وایي چې زمونږ کمپنۍ چې ده دغه ځای نه اوس تا ته ټاینز سمجھاوي چې زمونږ ټاینز کمپنۍ ده د دې دا اصول دي په دې طریقه دا کار کوي داسې کوي دا ټاینز ته مکمل د هغې پروفایل هغوی دغې کلاس د هغوی د کمپنۍ پروفایل کلاس وایي دغې کې تا د ټوټل ټاینز سمجھاو کې چې دا کمپنۍ ده او دا یو پروډکټ دی دا پکې کامیاب خلک دي او دا دي دا مکمل درته څه وایي په دویم ورځ چې دی نو بیا درته موټیویشنل سپیکر یې راوستی هغه ته کلاس حالي چې یاره بزنس په څنګه کې او دا او هغسې په درېیم ورځ چې دی تا ته پراډکټ سمجھاوي چې یار دا د دې کمپنۍ دا پراډکټ دي هغه پراډکټو کې یو ټوت پیسټ دي عام ټوت پیسټ چې مونږ هلته په بازار کې نو زیات هم ګران شي 300-400 روپۍ او هغه په 1200 روپۍ نن تقریبا د نن وخت مطابق د هغې 1200-1500 روپۍ قیمت دی دا زمونږ د کمپنۍ ټوت پیسټ دی دې نه علاوه دا زمونږ د کمپنۍ چې دی زنک کې پکې څه کپسولې جوړ کړي لیکلي پې ټاین زنک او دغه شان کیلشیم دي دغسې مختلف پروډکټ دي هغه درته شو کړي چې اوس د دا د کمپنۍ پروډکټ دی او په دې کمپنۍ کار کوي او دا ویلنس انډسټري او دا هیلث کیر انډسټري ده خو تا ته چې اول چې تا سره خبرې کېږي نو تا ته به دا وایي چې ویلنس انډسټري ده آفیس ورک دپاره کسان پکار دي د دې نه علاوه دا زمونږ سره هیلث کیر پروجیکټ دی دې نه علاوه دا یو داسې مختلف یا هسپتال دی په مختلف طریقو کې تاسو ته بیا وایي چې دا زمونږ کار دی ټیک شو دغه ځای کې ته تاسو ورسېدئ 3 ورځې ټریننګ مو واخیسته اولۍ کمپنۍ پروفایل درته ښایي په دویمه کې موټیویشنل سپیکر راوستی هغه ته کامیاب خلکو سټوریانې ښایي په درېیمه ورځ د کمپنۍ پروډکټ ښایي په څلورمه ورځ بیا تاله یو کس راتاویږي او تا ته وایي چې ته دا کمپنۍ جاین کړې نو په دې کمپنۍ کې به تا انټرنیشنل کارډ درکوي او هغه باندې به ته شاپینګ کوې د دې کمپنۍ نو د هغې نه به تا ته خپل پرسنټیج میلاویږي ټیک ده خو وایي درته چې ته جایننګ کوې د وخت مطابق ته د دې کمپنۍ نه به پروډکټ اخلي هغه وخت مطابق کوم وخت کې چې زه تللی وم 2018-2019 خبره ده په هغه وخت کې چې کوم جایننګ فیس نو هغه 34,000 و نن سبا چې کوم ماسټري کو نو هغه تقریبا 60,000 ته رسېدلی 60,000 روپۍ به ته د کمپنۍ نه پراډکټ واخلي تا د 60,000 روپۍ د هغې نه پراډکټ واخیسته ټیک ده نور هم درته بیا دا وایم چې د دې برانچونه چېرته دي تا د کمپنۍ نه پراډکټ واخیسته تا به کمپنۍ کور ته برمانځنې وکړي چې یاره زما خو جاب وشو اوس د سیکیورټي لپاره یا د لیپټاپ لپاره مختلف باندې کور ته ریموو کړه 200 روپۍ پرې راوغواړه چې ستا جایننګ وشي ستا جایننګ وشو تا روپۍ راوغوښتې په مجبورن به تا باندې روپۍ راوغواړي چې په تا روپۍ راوغوښت ستا جایننګ تاله به څه پراډکټ درکړي اکثر پکې سینیر داسې چې روپۍ ستا نه ووایي پراډکټ هم درنه کړي بس وایي ته جاین شو تا چې کله کمپنۍ جاین کړي تاله به یو 8 انچو والا کارډ درکړي به هغه 8 انچي کوړي دا ستا د هغه ممبرشپ شو اوس به ستا نه 5,000 روپۍ نورې واړي 15 ورځې به ته نورې کلاسې اخلي او اولۍ 15 ورځو له دوی څه وایي دوی څه نوم ورکړی بزنس انفارمیشن ټریننګ لکه موږ تا ته بزنس دویم چې کوم 15 ورځې کلاسې د هغوی له وایي هغوی له دوی نوم ورکړی بزنس ډیولپمنټ ټریننګ مطلب ته اوس دا بزنس تا جاین کړه دا به اوس ته ډیولپ کوې څنګه هغه کې بیا تا طریقه ښایي چې ته به نور خلک څنګه راولې اوس به په کمپنۍ کې تا جاین کړه تا ټریننګ واخیستو 15 ورځې مخکې 15 ورځې وروسته اوس به د دې نه خوا ستا کار صحیح اهم موضوع دا ده ستا کار به صحیح ته به څنګه چې ته بېوقوفه دغه شوی مطلب ته چې څنګه بېوقوفه شوی ته چې څنګه بېوقوفه ستا نه جوړ کړی دی او ترې راوستی ستا نه دا کوم نقصان وشو دا کمې پیسې تا خرج کړې اوس به دغه شان خلک ته نور بېوقوفه جوړی او راوړی به ځان پسې به جاین کړي ته بل راولې ځان پسې جاین کړي دغه 60-70,000 روپۍ هغه سامان واخلي یا پروډکټ واخلي په هغه کې به کمپنۍ تا له کمیشن ورکوي ټیک ده دغې نه علاوه هغه چې هغه به بیا بل راولي هغه به بیا بل راولي نو داسې به تا پسې یو نیټورک شروع شي ستا نور هېڅ کار نشته ته به کسان راولي او پیسې به ترې اخلي او هغه به جاین کې او د هغو زندګي به
برین ستا دومره واش کړي چې ته بیا د خپلو خبره نه منې، د ملګرو خبره نه منې، د استادانو خبره نه منې، د سینیر د پوهانو خبره نه منې. تا ته چې هر څه هم ښکاري هغه کمپني راته ښکاري، ته به چې زه بری کامیابېږم، خو کامیابي پکې نشته، ټوټل فراډ دی. فراډ دا دی چې ته به د خلکو نه روپۍ اخلي، ستاسو خو فراډ وشو، اوس تا ته وایي چې ته به دا فراډ نورو کسانو سره کوې. نورو کسانو سره به څه فراډ کوې؟ نور کسان به راولې دغه طریقه کار چې درته ما وښایو په کومه طریقه به دغه طریقه به یې راولې، دغه 65,000 70,000 روپۍ به ترې اخلي، هغه به ځان سره جاین کړي. چې هغه کله تا جاین کړه نو کمپني به په هغې کې تا له خپل پرسنټیج درکوي. بیا چې روډ ته نور کسان راولې نو کمپني به ستا پرسنټیج سیوا کوي. چې کله ستا پرسنټیج سیوا کوي نو په هغه بیس باندې به تا له روپۍ زیات درکوي. کمپنۍ خو د دغه کسانو نه به درکوي، دغه کسان نه به درکوي چې دغه کسان ته راولې کمپنۍ پراډکټ کمپنۍ سیل کېږي پراډکټ، نو هغه به په هغې تا له کمیشن درکوي. بیا چې لاندې ستا څومره کسان جاین کېږي نو دا یوه سلسله به روانه. ټیک شو. نو په دې کې ډېر داسې ملګري دي، ډېر داسې خلک دي چې هغو غریبانو. او ما ته پکې یوه سټوري داسې راغلې وه چې یو هلک پکې د خپلې کامیابۍ لپاره د خپل کور، د خپل مور او پلار چې کوم د واده فرنیچر دی هغه خرڅ کړي په 70,000 روپۍ باندې، او هغه باندې راشي جاین وکړي. چې کله جاین شي نو هغې ته حالاتو پته ولګي چې دا داسې سیسټم دی چې کور ته کال وکړي نو مور او پلار یې هلته به جګړه شي. مطلب دا مور دې لږ له روپۍ رالېږلي دا خپل فرنیچر یې وله خرڅ کړي، خو پلار یې په دې رضا نه و. ټیک شو. نو هغوی دواړه په جګړه شوې. نو لکه زندګي د خلکو بیا تباه شي. هلته بیا تا کور ته دې نه راپرېږدي، تا ته وایي شابه کسان درته باقاعده ناست دي، وایي نور کسان راوله، نور کسان په ځان سي جاین کوه. ولې چې ما ته دې فایده ده، زما چې بره کوم سینیر دی چا سره راغلی یم هغه ته دې فایده ده، د هغه نه برابر چې ته کار نه کوې، ته ولې نور کسان نه راولې، پراډکټ نه سیل کوې به کسانو باندې، نو ما ته هم فایده نشته، بل چې کوم سینیر دی هغه ته هم فایده نشته، بل ته فایده نشته، بیا په تا باندې دغه نه کوي، تا له فوکس تا له توجه نه درکوي. نو داسې خلک هم پکې شته چې د دې ځایګي نه پسې کور نه پسې روپۍ بندي شي، او هلته چې کوم د هغو کاروبار دی نو خو دغه ډوب پوک دی، نو دغه کې هغو ته روپۍ نه راځي. ټیک ده. په دې کې به ته خورې خوراک به ستا خپلي، ستا چې کوم ځای اوسېږي هغې نه باقاعده روپۍ اخلي، د هغه کې چې کله ته جاینینګ وکړي نو هغې نه ټرینینګ، او ټرینینګ نه پس بیا بل نن وایي بل موټیویشنل سپیکر راغلی، بل نو تا له دا دماغ داسې کړي چې خامخا به د دې خلکو سره دوکه کوي. نو زما هغه ملګرو ته، هغه نوجوانانو ته، مشران او لږ چې پوهه یې هغه خو به دقیقتوب پوهېږي، خو هغه ملګرو ته چې هغه ایله میټرک وکړي او بېروزګاره وي، یا یې پیسې وکړي او بېروزګاره وي، نو هغه ملګرو ته زما سپیشل دا خواست دی چې برای مهرباني د دې څیز نه ځان وساتئ چې څوک هم درته کال کوي چې یاره په ابټ آباد کې دغه شان لاهور کې د دې برانچ دی، ابټ آباد کې دی، لاهور کې دی، ملتان کې دی، او مختلف ځایونو کې دی. که څوک هم داسې کار وکړي په دې طریقه باندې چې جاب دی یا بزنس دی، نو دا تاسو لوټ کوئ، نو چېرته هم دغې ته خپله سی وي، خپل کارډ، خپل موبایل نمبر ولرئ. ټیک ده. دوی بیا داسې طریقه کوي که نه چې فرض که یو کس نه ته پاتې شوې، تا ته پته ولګي دا ټایم دی، هغه ځله به بلې طریقه باندې راتاو شي چې یار زموږ په هسپتال کې کار دی، یا زموږ سره داسې یو بل کار دی، په بله طریقه راتاو کوشش کوي چې تا راچوت کړي، په یوه طریقه دې راچوت کړي. زما سره واقعیده په 2019 کې داسې شوي چې په 2017 کې زه پاتې شوی وم، په 2019 کې راله بیا یو کس ته بل سایډ نه راتاو شو، لکه کومه ده چې زه بوتلی وم نو هغه و د میدان، نو زه په هغه بوتلی نه وم، مطلب زه روان شوی وم، خو بیا بس زړه مې ونه منله پاتې شوم. هغه هلک بیا زمونږ د کلي د ثمرباغ یو هلک باندې بېرته بیا زه راچوت کړی. بهرحال زده کړه مې وکړه، او اوس ویمه چې تاسو چې څومره هم زما دا ویډیو وي دا ملګرو سره شیر کړئ. ټاینس کمپني چې زما وروره دا فراډ دی، دا دوکه ده، دا تاسو صرف لوټ کوئ او په تاسو باندې بیا نور خلک لوټ کوي. ټیک ده. نو چې څومره ملګري دي، څومره هم کسان دي، مهرباني وکړئ چې صحیح پراپر صحیح نمبر نه درته میسج نه و راغلی، صحیح ایمیل درته نه و شوی، صحیح او پراپر کمپني نه وه، نو چې چېرته مې ابټ آباد په طرف خو چې بیخي ورنه شئ بغیر د ایجوکیشن نه او بغیر د سیر نه او بغیر د چکر نه.
دغلته کې دا کسان ناست دي او زیاتره پکې زمونږ د دیر د میدان کسان دي. لکه په دیر کې بیا خاص چې دی دا د میدان خلک دي. میدان پکې ډېر زیات دی او سوات ټیک ته. نو په دې طریقه باندې دا تاسو نه بلیک میلینګ کوي، تاسو نه پیسې وایي، فراډ کوي، ټیک ده. او په دې کې بیا داسې کسان دي که نه چې تاسو چې کله دا جاین کوئ هر څه وشي، په دې کې بیا باقاعده ټریننګ ورکوي چې خلکو نه بیوقوفه څنګه جوړوي، په کومو طریقو به هغو سره کال کوي. او یو خبره بله دا چې کله تاسو ټریننګ کوئ که نه، په دې کې په دې اخري ورځ باندې تاسو داسې وایي که نه، کله تاسو جاین کوئ یا نه کوئ، تا ته وایي چې ستا موبایل راواړوه، په دې کې چې ستا سره څومره نمبر یې د A نه واله د زړه پورې څومره نمبر یې دا نمبر یې ولیکئ په کاپۍ کې، زه به یې وایي چې کوم، او ورسره د هغه نوم ولیکئ او ورسره کوم ځای دی هغه ولیکئ او ستاسو ورسره څه رشته ده، دا ټوټل ډیټا نه واخلئ. نو په فرض که ته هوښیار یې او ته راشې، نو ستا نه کافي خو هلته پاتې شي، ځکه چې هغه چې تا راپرېږدي تا په ډېره بې عزتۍ راپرېږدي. ته چې راځې نو ډېر مجبوراً به دې راځې، صحیح ده. نو کاپي درنه پاتې شي، نو ستا په رشته دارو کې بیا بل کس راوچت کړي، د کاپي هغه دی، هغې سره مکس میسیجونه کوي، ګپ شپ ورسره کوي، ولې چې د هغو هلته ټرین نو په هغه طریقه ستا نه بل راچوتی بیا بل. نو دا د دوی طریقه ده، د دوی دې طریقه باندې تاسو بیوقوفه جوړئ، په دې طریقه باندې ستاسو نه پیسې وایي. نو زما هغه ملګرو ته، هغه نوجوانانو ته دا خواست دی که داسې کال درته راغی، داسې میسج درته راغی چې ستاسو جاب شوی دی په ابتاباد کې، ویلنس انډسټري ده، هیلث کیر سینټر دی، دې نه علاوه یو پروجیکټ دی، مختلف طریقو باندې آفیس ورک دی، ډایرکټ سیلینګ دی، داسې مختلف طریقې دی. نو په هغه طریقه باندې تاسو چا هم کال وکړو نو هغوی سره لاند شئ. که فرض که لا مړئ نو ټاینز نوم یاد ساتئ، که ټاینز کمپني وه نو زما وروره ځان ترې راوباسئ، الټه بیا تاسو نقصان کوي او بیا به تاسو راوځئ خو تاسو به څوک نه پرېږدي، سینیران تاسو ته ناست تا پرېږدي نه. نو دغه غوښتو مې چې دا انفارمیشن تاسو سره شیر کړم چې زموږ په شان ډېرو خلکو سره داسې ګیم شوی دی نو چې ستاسو سره ونه شي. ډېره مننه، د لوی الله په امان.